अस्सलाम वालेकुम ګرانو کتونکو، څنګه یې تاسو؟ نن به موږ تاسو سره یو ډېر خوندور سټیم بنانا کیک ریسیپي شیر کړو. دا کیک به تاسو بغیر اوون نه، بغیر مکسر نه په خپل کور کې تیار کړئ ډېر اسانه سره. نو بیا راځئ چې موږ جوړول شروع کړو بنانا سټیم کیک. نو دا کیک جوړولو دپاره موږ 200 ګرامه چینی یو کاسې کې واچوله او هغې کې موږ 3 کیلې بشنایز ولا کومې چې پرې پخې وې هغه پکې واچول او بیا دا موږ داسې میش کړل. موږ بخښنه غواړو دا کلیپ موږ نه مس شو ریکارډ کول. دا اوس موږ چینی او کیلې داسې مکس کړې 3 کیلې او 200 ګرامه چینی دا ښه مکس شو. اوس به موږ دې کې هګۍ واچو. دا 4 هګۍ دي کومې چې موږ ماتې کړې دي. اوس په یو ویسک راوالو او هغې سره به دا داسې ولړو. دا کیک جوړولو دپاره موږ ته بیټر ضرورت نشته، موږ ته اوون ضرورت نشته. اوس به موږ دې کې تقریبا 2 چونډې برابر مالګه واچو، دومره لږه مالګه. اوس به موږ دې کې میده اچو. میده موږ 220 ګرامه راکستې ده. په دې کې اوس موږ بیکینګ سوډا اچو، یوه وړه کشو او داسې به یې وچڼو. که دې کې چېرته غوټې موټې وي نو هغه به ټولې ماتې شي یا به پاتې شي. اوس چې کومه میده پاتې ده دا به هم دې کې واچو. اوس به موږ دې کې 3 غټې کاشوغې ملک پاوډر واچو. ونیلا ایسنس به دې کې واچو، یوه وړه کاشوغه. اوس به دا ټول شیزونه موږ ولړو. دا هر څه موږ ډېر ښه ولړل داسې. اوس به موږ دې تیل اچو. نو کیک بیټر زموږ تیار دی. هر څه ډېر ښه مکس شول. اوس به دا موږ یو طرف ته کېږدو. کیک سانچه زموږ تیاره ده، په دې موږ تیل لګولی دي. اوس به موږ دې کې دا کیک بیټر چې کوم دی دا به دې کې داسې واچو. کیک چې کومه سانچه ده دا تقریبا 23.5 cm دی. سټیمر زموږ تیار دی. اوس به موږ دې کې کیک والا سانچه کېږدو. په دې پاسه به اوس یو سر کېږدو. 20 منټه سټیم کولو نه پس زموږ کیک ډېر مزېدار تیار شولو او دا بیا موږ مولډ نه راوبستلو. کله چې موږ راوبستو هغه وخت زموږ کیک ګرم و، په هغې وجه دلته لږ کرک پکې رالو. خو نور کیک ډېر خوندور تیار شوی دی. اوس به موږ ستاسو وړاندې
ځای نه چې کرک راغلی دی هغه ځای نه زمونږ څومره خوندور سټیم کیک تیار دی. دننه پورې ډېر ښکلی سټیم شوی دی. زه هیله کوم چې د سټیم بنانا کیک دغه ریسیپي ستاسو ډېره زیاته خوښه شوې وي. د دې جوړول ډېر زیات اسان دي. که ویډیو ستاسو خوښه شوې وي نو دې له یې لایک وکړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو خپلو ملګرو سره شیر کړئ. ویډیو کتلو لپاره ستاسو ډېره مننه. خپل ډېر خیال ساتئ. الله په امان. السلام علیکم. ګرانو کتونکو، څنګه یې تاسو؟ نن به موږ تاسو سره یو ډېر خوندور سټیم بنانا کیک ریسیپي شیر کړو. دا کیک به تاسو بغیر اوون نه، بغیر مکسر نه په خپل کور کې تیار کړئ ډېر اسانه سره. بیا راځئ چې موږ جوړول شروع کړو بنانا سټیم کیک. زموږ ډېر مزیدار کیک تیار دی. 20 منټه سټیم کولو نه پس زموږ کیک ډېر مزیدار تیار شولو او دا بیا موږ مولډ نه راووستلو. کله چې موږ راووستو هغه وخت زموږ کیک ګرم و، په هغې وجه دلته لږ کرک پکې رالو، خو نوره کیک ډېر خوندور تیار شوی دی. اوس به موږ ستاسو وړاندې کټ کړو. کیک به اوس موږ ستاسو وړاندې کټ کړو. کوم ځای نه چې کرک راغلی دی هغه ځای نه دې کټ کړو. تاسو کتلی شئ چې زموږ څومره خوندور سټیم کیک تیار دی. دننه پورې ډېر ښکلی سټیم شوی دی.
بنانا کیک دغه ریسیپي به ستاسو ډېره زیاته خوښه شوې وي. د دې جوړول ډېر زیات اسان دي. که ویډیو ستاسو خوښه شوې وي نو دې له یو لایک ورکړئ، زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو خپلو ملګرو سره شیر کړئ. ویډیو کتلو لپاره ستاسو ډېره مننه. تر دې خیال ساتئ. الله پامان.